ډېره مننه کوم او مشران ووایي چې کسان لږ تنګ شوي هم دي او څه ورته ووایه نو ښه نو دا خو زما میمیکري ده د ملګرو ووایي چې دا کسان لږ خفه شوي دي که نه نو لږ خوشحاله که نو زه به تاسو ته یو دوه درې څلور قسمه اوازونه وباسم په دې کې یو د بابوجي اواز دی او بیا ورسره هغه پوخ دی هغه وایي چې بابوجي دا کیمره څوک نه اخلي وایي چې دا تغلا ده دته وګوره راوړه دی خو دا خو ما لرور د لندن نه رالیږلې ده مننه بلکې بیا وایي چې او خدا حکومت ده حکومت اخواشه چې خو دا ماډل مې راخوشی کړی دی بریک پکې نشته بیا هغه یو ځای کې وایي چې دغه دی لندن ته ځي نو وایي چې اخواشه لکه اخواشه ټیکټ مې راختی پر پیچ به راسه نه اچوئ لندن ته روان یم ګپ شپ نه دی دا مې خپل قسمت دی بیا چې لندن ته ورشي نو هلته ویې او خو لندن دا ځای خو ډېر ډډ دی دا لا څنګه لندن دی روزګار هم پکې نشته دی بیا یو بل اواز د لمزیب مجاهد تاسو به پیژنئ جانانه چې ورته وایي هغې کې وایي هغې کې به ته یو وړه شان دغه وکړم لطي په شان چې یاره داسې ښکاره شو چې یو ورځ رانه پلار د بوسي واوري نو پلار مې د مونږ درې روډه نو زما د یو ورور دی وی چې یاره زویه د کتله څه وکړم بازار ته ځم او جمع دی نو ته به څه غواړې نو هغه ورته وي چې یاره داسې داسې کار وکړه چې ما د واسکټ راوړه نو چې به یې د دې بل نه تپوس وکړو نو ده ورته وي دا چې ما دا صرف جرابې راوړه نو چې زما نمبر راغی نو ما ته وایي زویه جمع دی ته د څه وکړمه نو بس ما ورته وي یاره دا چې جمع دی نو بس ما د وړوکی شان واده وکړه ښه بیا دې کې بل د ابۍ اواز دی ابۍ وایي چې ښه بچه زموږ دا قسمت خراب دی زویه خو چې چاته به ځو چې زموږ په دې قسمت باندې به څه تندر را پرېوځي ښه زویه پرون مې هغه څه شی ورته وایي هغه کارډ راواخیستو ما ویل چې زه به لاړه شم د بېنظیرې دا پیسې راغلې دي خو چې ورغلم زویه جو هغه شی تش وختو تاسې خفګان کې تېرالم ما ویل جانۍ له به بې څه وکړم بیا پکې بابا اواز دی هغه ورته وایي چې تا ته ما نو ویلي چې مزه ما درته ووي چې په جي دي راودم دوو ډیرونو والا او چې کوم دی نو د ځان څه به دې بوځم نو د بېنظیرې دا پیسې لازمې وي که نه زه لازمې وم چې ما څه په جي دي کې ته دې وي بل زمونږ د شهنشاه نوم دی دا کسان یې په ګلوبټ پیژني د هغه اواز دی هغه وایي چې دمانی که د خودي وبخي داسې کار دی که نه چې زما دغلته چې کوم دی نو د دې شتګدي بابا سره خوا کې دیره ده نو چې د چا د خیره سره د واده کار نه کېږي ما د داسې تعویضان به ورته وکړم بل دی کې د مانی اواز دی هغې کې نښلي نو هغه د عملګرو ته وایي چې زه به تاسو ته یو ټپه وکړم که نه وایي چې یقول بل جلات خان به تاسو پیژنئ که نه ښه د جلات خان اواز دی د ملګري ډېر زیات خوښوي هغه وایي هغه یو ویډیو کې وایي یار آری پارو راماتے کچھ کاما خولا وادم نہ دے کڑے نو یاری پارو راتا تا ما مخ کې موې چې دا کلی دا دې سړی سره مشر څه خبره وکړه چې ماله واده وکړي
بیا د ملګري غوښتنه کوي د شاهرخ خان د आवाज अरे मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगा और तुम्हारे लोगों के सामने बैठूंगा अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं بیا پکې د اکشي आवाज د اخري आवाज کومه وای راوړي راتول وای जब बच्चे नहीं सोता है तो माँ बोलते हैं बच्चे सो जा वरना गब्बर आ जाएगा ډېر مننه جی